د الله رب العالمین لاک لاک شکر چې په مونږ او تاسو باندې یو ځل بیا د مبارک ورځ راوسته چې د جمعې مبارک ورځ ده او د دې ورځې فضائل مخکې بیان شوي سره د یو څو آدابونه چې سورة الکهف ویل پکار دي په دې ورځ، دعا کول پکار دي په دې ورځ کې، خاصتا د مازدیګر نه وروسته د ماښام نه مخکې یا چې امام او خطیب کله په منبر باندې کېني تر د سلام ګرځولو پورې دغه وخت کې الله رب العالمین دعا ښه قبلوي. دارنګ یو څو آداب هم بیان شوي، خو نن یو بل ادب بیانو د الله په فضل او توفیق سره چې دغه ادب او دغه عبادت ډیر اجر لري د جمعې په ورځ باندې، خو د اکثرو مسلمانانو دغه عبادت ته هم توجه او فکر او سوچ نشته. هغه دا دی چې په نبی علیه السلام باندې درود ویل. زمونږ او تاسو پیغمبر مونږ او تاسو سره ډیر لوی احسان کړی چې دا دین ټول مونږ او تاسو ته رسولی، ډیر تکلیفونه برداشت کړي. نو مونږ له اوس پکار دي چې د نبی علیه السلام د دغه لوی احسان شکریه ادا کو. د ټول نه لوی شکریه اول دا ده چې هغه کوم دین راوړی دا ومنو او د هغې په طریقه باندې په ځان باندې عملی او تطبیق کو، او د خولې شکریه هم دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مونږ یې ادا کو چې په نبی علیه السلام باندې درود وایو روزانه. الله قرآن کې مو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، خپل پیغمبر باندې درود وای، سلام ور باندې کوي. په دې ورځ باندې به خاص اهتمام راغلی د جمعې په ورځ باندې. نبی علیه السلام فرمایي، بیهقي روایت د امام البانی سلسله الاحادیث صحیحه کې راوړی دی او ویلی دی چې سندن حسن دی. انس رضی الله تعالی عنه روایت دی، نبی علیه السلام فرمایي، اکثر الصلاة علی یوم الجمعة ولیلة الجمعة. عام خو تاسو به درود وای خپل پیغمبر باندې، خو نبی علیہ السلام فرمایي چې اکثرو ډیر درود وای په ما باندې بار بار د جمعې په ورځ باندې او د جمعې په شپه باندې. فمن صلى علی صلاة صلى الله علیه عشرا، چا چې یو ځل په ما باندې درود وویله الله رب العالمین به په دغه بنده باندې لس ځلې درود ووایي. ګورې دې حدیث کې څومره لویه فایده ده. هغه دا ده چې درود دی یو ځل په پیغمبر باندې وویله او الله رب العالمین په بدل کې تا لس ځلې یادوي. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ او ستاسو رب معبود حقیقي هغه په مونږ باندې لس ځلې درود او لس ځلې رحم راولي. دیو جناب ابن خزیمه کی روایت ده، هغه روایت هم سندن صحیح ده، هغه لیک تفصیل له نبی علیه السلام فرمای، من افضل ایامکم یوم الجمعه، غوره ورځ په ورځو کې د جمعې ورځ ده. په دې کې آدم علیه السلام پیدا شوی او په دې کې وفات شوی او په دې کې به قیامت راځي. نو فاکثروا علی من الصلاة، تاسو بار بار ډیر درود وایي په ما باندې په دې ورځ باندې. فإن صلاتکم معروضة علی، استاسو د درود ما ته را پیش کیږي، را رسیږي. صحابه تپوسو کو، اے د الله پیغمبره وکیف تعرض علیک صلاتنا، د الله پیغمبره دا څنګه زمونږ درود تا ته در رسیږي. وقد ارمت، حالان کې ته خو په قبر کې ارمت معنا دا ده چې خاورې شوی به یې. نبی علیہ السلام جواب ورکو چې نه، ان الله
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء یقینا الله تعالی په خاور باندې په ځمکه باندې دا حرام کړي. څه شی په حرام کړي؟ د پیغمبرانو جسد خوړل. یعنی ځمکې ته دا اجازه نشته چې د پیغمبر بدن ته د پیغمبرانو بدنونو ته تکلیف ورسوي، بلکې هغه محفوظ پراته وي. نو ستاسو دا درود او سلام ما ته رارسیږي. دا بله فایده شوه چې څوک درود په نبی علیه الصلاة والسلام وایي، دا نبی علیه الصلاة والسلام ته وررسي. روایت د ابو داود کې بیا داسې راغلی، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی: ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. هیڅ یو مسلمان په ما باندې سلام او درود نه وایي مګر الله رب العالمین ما ته خپل روح را واپس کوي په دې قبر کې، زه د هغې د سلام جواب ویم. دا روایت امام البانی رحمه الله په صحیح ابي داود کې ورته صحیح ویلی. نو ګورئ الله رب العالمین هم لزل د انسان یاد کی، رحم ور باندې راولېږي. صلی الله علیه عشره پیغمبر ته هم پته ورولېږي چې زما د امتی په ما باندې درود او سلام وویله. په یو روایت کې خو ډېر صراحت دی، د ابوبکر رضی نه روایت دی. هغه امام البانی رحمه الله هغه هم په سلسله الاحادیث صحیحه کې راوړی دی، 1513 نمبر حدیث دی، سند د هغې هم حسن دی. هغې کې بیا داسې دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې په ما باندې درود تاسو وایي، فإن الله وکل بي ملکا عند قبري، الله یو فرشته مقرر کړی زما د قبر په خوا کې. فإذا صلى علي رجل من أمتي، کله چې زما د امت نه یو سړی په ما باندې درود ووایي، قال لي ذاك الملك، دغه فرشته ما ته دا خبره را رسوي چې یا محمد ان فلان ابن فلان صلى عليك الساعه، اے پیغمبره فلانه د فلانی بچی یعنی ستا نوم او ستا د پلار نوم د پیغمبر په خوا کې اخلي دغه فرشته، ورته وایي چې دغه امتی دی په تا باندې همدا اوس درود وویله. الله رب العالمین دغه فرشته له دا قوت ورکړی چې د هر امتی درود اوري او تمیز کولی شي چې دا د فلانی دا د فلانی، او بیا پیغمبر ته بیانې. او دا د الله د قدرتونو یو لوی قدرت دی. د الله داسې قدرتونه ډېر زیات دي. بعضې فرشتو الله داسې قوتونه ورکړي لکه جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، دارنګې نورو فرشتو له داسې غټ غټ قوتونه الله ورکړي دي. نو یو د هغه قدرتونو هغه دا قدرت دی چې دلته یو فرشته مقرر د زمونږ نومونه ورته وایي، نو په نوم دی یادوي. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې امتی د خپل پیغمبر په خوا کې یاد شي چې ستا فلاني امتی په تا باندې درود وویل. او خاصتا د جمعې په ورځ باندې نبی علیه السلام وایي چې تاسو بار بار درود وایي. خلاصه دا شوله چې د جمعې په ورځ درود ویل دا یو عادت جوړول پکار دي. خو درود ویلو الفاظ تاسو ته معلوم دي. یو خو مشهور درود ابراهیمی چې ورته وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. خو بعضی الفاظ د دې درود مختصر راغلي، لکه درود د سپلندو الفاظو چې هم سید اللهم صل وسلم على نبینا محمد، دا وسلم ټکي پکې ویل پکار دي. لکه اللهم صل چې دی ویل دا صرف درود شو، او وسلم دا سلام شو، او دا دواړه قرآن کې ذکر دي چې دواړه ویل پکار دي. لکه فرمای رب العالمین قرآن کې په سورة الاحزاب کې ان الله وملائکته، یقینا الله رب العالمین وملائکته دا الله فرشته او ملائکه یصلون علی النبی درود وای په پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم. یصلون علی النبی مفسرین لیکلی
چې الله رب العالمین څنګه درود وایي. کله چې د صلات نسبت رب العالمین ته وشي، معنا خاص رحم کول، الله په رحم کوي، عزت ورکول، د ګناهونو معصوم ساتل، الله ورته مغفرت کړي، نو دغه معنا وي. خاص رحم را لېږي الله رب العالمین. او فرشتو مطلب دا دی چې فرشتې ولا دعاګانې غواړي او عزت او احترام ولا کوي. دې ټولو ته صلات علی النبی ویل کېږي، یصلون علی النبی. نو بیا وای رب العالمین مونږ او تاسو ته چې یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والاو، صلو علیه، صلات وای، درود وای په خپل پیغمبر باندې، وسلموا تسلیما، او سلام وای، سلام پورا سلام ورته ورلېږئ، او دارنګې پورا درود. نو پورا سلام او پورا درود په مونځ کې هم مونږ او تاسو یو السلام علیک ایها النبی، نو دا سلام شو، او درود دا شو اللهم صل علی محمد. په مونځ کې خو یې وایو، عام حالاتو کې هم دغه شان دي، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد. او کوم چې د عام خلک وایي بریلین وغیره چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، نو دغه ویل خطا دي، د دې ثبوت به نشته. دا صرف السلام علیک دا په دې مونځ کې راغلی دی، نو مونځ پورې خاص دی، په هغې باندې دا دلیل نیول نه دي پکار چې په عام حالاتو کې همدغه د مخاطب صیغه استعمالول دا پکار دي. ځکه د دغې خلکو عقیده دا ده چې پیغمبر په هر ځای کې موجود، حاضر او ناظر او مددگار دی، نو ځکه ورته دا صیغه د مخاطب ذکر کوي. نور هم دغه شانته د غیاب صیغې استعمالول پکار دی، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد. نو په دې ورځ باندې درود ویل. دویم چې کله یو بل ادب هغه دا دی، انسان کله د جمعې ورځې له راشي، نو پکار دا د جومات ته چې رانوتو 2 رکعاته مونځ وکړي. چې خطیب خطبه شروع کړې وه نو 2 رکعاته به وکړي، که یې نه وه شروع کړې هم 2 رکعاته دې وکړي. خو که شروع کړې وه او راغې نو فوراً به نه کښېني چې یاره دا خطبه به واورم، دا 2 رکعاته به اوس نه کوم. دې ته تحیة المسجد ویل کېږي. او اهل‌علم لیکلي دا د واجباتو نه دی، ځکه نبی علیه السلام ویلي دي اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین. کله چې یو کس تاسو د جومات ته نوځي نو هغه دې نه کښېني تر هغې چې 2 رکعاته مونځ یې نه وي کړی. دا 2 رکعاته دا ضرور کول پکار دي. دې وجې نه صحیح روایت کې راغلی دی بخاری او مسلم کې، جابر ابن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې سلیک غطفانی په نوم باندې یو صحابي و، هغه د جمعې په ورځ راغی، ورسول الله یخطب، نبی علیه السلام خطبه کوله. نو فجلس، څنګه چې جومات ته رادننه شو کېناستو. فقال له، نبی علیه السلام ورته ویل یا سلیکو قم فرکع رکعتین، یا سلیکه پاسېږه 2 رکعاته مونځ وکړه. یو روایت کې راغلی دی چې نبی علیه السلام ورته ویل هل صلیت قبل ان تجلس، تا د دې ناستې نه مخکې 2 رکعاته کړي دي؟ نو هغه وویل نه د الله پیغمبره. نو دی نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې پاسېږه 2 رکعاته وکړه، وتجوز فیهما، خو لږ لنډې وکړه چې خطبه درنه په تیره نه شي. ثم قال، بیا نبی علیه السلام وویله اذا جاء احدکم یوم الجمعة والامام یخطب، کله چې د جمعې په ورځ څوک راشي او امام خطبه کوي نو فوراً دې نه کښېني، فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیهما، دغه انسان دې 2 رکعاته وکړي، ولیتجوز فیهما، او مختصر دې وکړي، د دې لپاره چې خطبه بیا واوري. نو دا 2 رکعاته نبی علیه السلام د خطبه په دوران کې ورته ویل چې دا وکړه. نو کوم خلک چې وایي چې نه، چې خطبه شروع وي بیا به منځونه نه کوي او به دایرک غوږ بږدي، نو دا خطا وایي. ځکه دلته دا حدیث بخاری او مسلم کې دا ډیر صریح دی چې نبی علیه السلام ویل چې امام خطبه هم کوي، تاسو که جمعه ته راغلی او 2 رکعاته هم نو کړي نو 2 رکعاته ضرور کوئ. نور آداب به انشاءالله پر روانه جمعه کې بیان کو.
الله رب العالمین دې موږ او تاسو صحیح مسلمانان جوړ کړي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.